څه پکار دي چې یو مطمئن ژوند لاسته راوړو؟ موږ وګورو چې زه مؤمن یم که نه یم. دغه حرص او دغه نفاق او دغه تشویشونو په دې سینو کې یا په دې مغزو کې یو کلک ځای نیولی دی. ګوره که ژور سړی فکر وکړي اصلا په الله تعالی باندې انتقاد دی چې خدای ته نه پوهېږي، العیاذ بالله. نو مسلمان فکر کوي چې د ټولو غمونو مرکز زه یم. بلکل. مزې خو دوی وکړئ، دوی ښه خوشحاله دي چې شریعت درته څه ویلي دي د دې چوکاټ نه به نه وځي. ځوانان بعضې دا فکر کوي چې شریعت زما ازادي سلب کړې ده، یعنې دا ما خوري هغه اطمینان یې رانه اخیستی. خدای دې نه کړي چې څومره ځان وژنه په هغوی کې ده الحمدلله په اسلامي ټولنه کې نشته. بعضې ځوانان حتی په دې فیسبوک دې کې ښکاري چې اعتراض کوي په دین باندې چې ولا اسلام فطرتي دین دی خو زما د طبیعت خلاف دی، فلانکي ځای کې زه منع کړی یم، فلانکي ځای کې زه منع کړی یم، فلانکي ځای کې زه منع کړی یم، فلانکي ځای کې. دې ته د شریعت فطرت خلاف نه ده، د هوس خلاف. یا کورني جنجالونه دا حتمي دي په کورنیو کې راځي. څنګه کیدای شي چې د دوی دغه کورنی ژوند که دا ښه شو نو وروسته به ټولنیز ښه کېږي، دوی په آرام خوشحاله او له اطمینانه ډک ژوند وي. په دې فکر کې شو، په دې سوچ کې شو چې په خپل فکر کې، په خپل ذهن کې روا شیان، د همدردۍ خبرې، د خواخوږۍ خبرې، د مینې محبت خبرو ته ځای ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د خوشحاله ژوند خپرونه ده او هر انسان او مسلمان غواړي چې ژوند یې خوشحاله وي. نن په دې باندې خبرې کوو دا چې هر انسان په دې لټه او کوشش کې دی چې ښه ژوند ولري، د خوشحالیو ډک ژوند ولري، د اتفاق ژوند ولري، د مشکلاتو نه لرې ژوند ولري. هر انسان په دې لټه کې دی، خو د دې دپاره ډېر اسباب هم په کار اچولي دي. د دې دپاره مختلف ماحول ځان ته برابر کړی تر څو له اطمینانه ډک ژوند ولري. خو بیا هم د عصبي او عقلي ډاکټرانو باندې نوبتونه نه وي، په میاشتو میاشتو نوبت نه ورځي او هر څوک له دې شکایت کوي چې نارامه یم، ژوند مې تریخ دی. که نه هر څه به لري، اولاد به لري، بچیان او لمسیان به لري، پیسې، کور، موټر، د ژوند ټول سهولتونه به لري، خو مطمئن ژوند به نه لري. زموږ د دین هم دا دعوه ده چې هر څوک مسلمان وي هغه به له اطمینانه ډک ژوند لري. خو بیا هم مسلمان هم سرګردانه او لالهانده دی چې ژوند مې اطمینان نه ډک نه دی، اطمینان پکې نشته، خوشحالي پکې نشته او خفګان دی. مختلفې لارې په کار اچولي دي، خو بیا هم د مطمئن ژوند نه دی ترلاسه کړی. نن د دې علتونو ته ورځو او اسبابو ته ورځو چې ولې دا ښایسته ژوند نارامه شوی دی او ولې ته اطمینان کډه کړې. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه څېړنې لپاره راسره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی، جید عالم او د هیواد پیژندل شوي څیره محترم مولوي محمد اسحاق نظامي صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. قدرمن لیدونکو، همدغه پوښتنې به د جناب نظامي صاحب مخې ته ږدو او دوی به په دې اړه هغه لارې چارې چې موږ ته شریعت راښودلي دي په هغه به موږ ته ښایي تر څو هغه ژوند چې موږ یې لټوو لاسته راوړو. نظامي صاحب ښه راغلاست. ډېره مننه سیرت صاحب محترم، خدای دې خوشحاله لرو. زه به هم کوشش وکړم ستاسو د پوښتنو مربوط د څه قسم پوښتنه وي او هغه د ګرانو وطنوالو په ګټو تمامیږي او هغوی ته فایده رسوي. کوشش به مې دا وي چې حتی الواسه د قال الله او قال رسول الله په چوکاټ کې هغوی ته هغه څه ویم چې دوی پرې رښتیا راحت او اطمینان حاصلولی شي. مننه نظامي صاحب. راځو موضوع ته. نظامي صاحب، دا چې ټول انسان څومره انسانان چې دي د مطمئن ژوند په لټه کې دي، بیا خصوصا مسلمان، څه پکار دي چې یو مطمئن ژوند لاسته راوړو؟ کوم اسباب خپل کو، کوم اعمال ترسره کو، کوم افعال وکړي تر څو اطمیناني ژوند ترلاسه کړو؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظیم. سیرت صاحب، تاسو ته، تاسو تخنیکی ټیم ته،
ټولو درنو هیوادوالو لیدونکو او اوریدونکو ته په ډېر درنښت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستاسو د پوښتنې مربوط باید ووایم چې الله راته څه ویلي د مسلمان په حیث چې موږ مسلمانان یو بله چې الله جل جلاله څه راته ویلي چې دا وکئ هغه وکړو. په ده کې به خوشحالي وي، په ده کې به اطمینان وي، په ده کې به سکون وي، په ده کې به راحت وي. وما نهاکم عنه فانتهوا، او له کومو شیانو نه چې الله عز وجل موږ منې کړي یا د هغه رسول صلی الله علیه وسلم منې کړي هغه پرېږدو، په هغه کې زموږ خوشحالي وي. موږ د مسلمان په حیث ګورئ هر څه تغیرمېدونکی دی، که تر اوسه پورې په هر فکر په هر سوچ په هره لاره تګو همدا اوس نه تصمیم ونیسو چې هغه لاره چې د الله د خفګان سبب ګرځي، د الله د رسول د خفګان سبب ګرځي او زموږ په ضرر تمامیږي، که د نن نه تصمیم ونیسو کولی شو په خپل ځان کې مثبت تحول راولو. لکه څنګه؟ وګورئ داسې مثبت تحول انسان خپله تغییر موندونکی دی، کولی شو چې په خپل ځان کې تغییر راولي. بله اوس دې خواته دغه نور حیوانات دي که نباتات دي دوی تغییر موندونکي نه دي، دوی په خپل حال دي. بله انسان همغه انسان دی او کامیاب انسان دی چې هغه د تکامل خواته روان کړي ځان. مکمل کامل ذات خو الله عز وجل دی، هغه ته خو هیڅوک نشي رسېدلی. انسان ضعیف الخلقت دی، خو په ده کې انسان ته دا ښایي چې د اکمال په طرف روان شي. زه به تاسو ته مثال داسې درکړم. اوس وګورئ نباتاتو کې راواخلئ. اوس که چېرته موږ د زردالو زړی نیال کو که خوږي هماغه زردالو خوږ خیږي او که تریخ وي تریخ خیږي. بله خوږ تریخیږي نه او تریخ خوږیږي. که موږ شوتله کرو ګوره هماغه شوتله ده، بل څه تغییر نه خوري. همدغه رقم ګوره که غویی دی هماغه غویی دی، یا بیزو د شادو د هماغه بیزو او شادو د تغییر پکې نه راځي. د هغوی تربیې ته، د هغوی تعلیم ته، د هغوی سبق ته ضرورت نشته. که د شاتو مچۍ دي څه معنا؟ د شاتو مچۍ 1000 کاله مخکې هماغه شات ورکول، په هماغه ترتیب په هماغه رقم باندې دی چې شات ورکول، اوس هماغه شات ورکوي، په دې کې کوم فرق نه دی راغلی. اوس همدا رقم ته غوا ده، غویی دی، که 1000 کاله مخکې څنګه و اوس هم هماغه غویی دی، که غویی قلبه کوي که غویی شوده کوي. خو انسان فی الحال هغه د 1000 کلو مخکې انسان نه دی. بله ځکه دا د اکمال خواته روان دی. او موږ او تاسو ګورو په دې لنډو 50 کلونو کې څومره په انسانانو کې فرق راغلی. ګوره 1000 کاله مخکې که غوا هماغه غوا وه چې شیدې ورکولې، انسان هماغه انسان و چې په مغارو په غارونو په سمڅو کې ژوند کولو. دغه ټول هماغه صفات دي. که شاتو مچۍ ده لکه څنګه چې شات ورکول هماغه ترتیب شات ورکوي، که غوا ده څنګه شوده ورکول هماغه څه شوده ورکوي، که چېرته بیزو ده چې څه قسم حرکات یې کول اوس هماغه کوي. خو د 1000 کلو مخکې انسان اوس هغه انسان نه دی. بله اوس 1000 کاله مخکې دغه میز نه و، دغه چوکۍ نه وه، دغه رقم لباس نه و، دغسې پکول چې ستا په سر دی نه و، دغه رقم پګړۍ چې زما په سر ده نه و. بله بیا خو څه کوي چې دغه رقم کمرې، دغه رقم وسایل، دغه رقم وخت دا سره نه و. نو د ده نه معلومیږي چې انسان کولی شي که په دغه برخه کې دومره تغییر په ځان کې راوستي چې اوس ګوره په هوا کې ځي، په هوا کې تګ دی په جهازونو کې، همدا رقم ته نور قیمتي چې موږ ګورو په بلډینګونو کې اوس مغارو کې ژوند نه دی، دغه ټولې ترلاسه کړي دي، په ځان کې تغییرات راوستي دي. خو په دغه برخه کې چې څنګه ځان ته ارامي وبخي، څنګه ځان خوشحاله کړي، څنګه ځان ته سکون ورکړي، څنګه اطمینان ورکړي، په دې برخه کې لا تر اوسه پورې پاتې راغلی. ده ته دا لازمه ده چې دغه برخه هم لکه څنګه چې دنیا د اکمال خواته روانه ده، که دغه برخه هم په کار واچوي او دا ووایو چې لکه فرض که له
له حسد نه څه جوړېږي، له بدبینۍ نه څه جوړېږي، له حرص نه څه جوړېږي، له بدبینۍ نه څه جوړېږي، له تربګنۍ نه څه جوړېږي، له ورانکارۍ نه څه جوړېږي. نو که ځان ورته متوجه کړي په ده کې هم فرق راوستی شي. لکه څنګه چې په نورو عصري مسایلو کې فرق راوستی، دغه رقم په اخلاقو کې هم فرق راوستی شي. خبره څه ده؟ دا چې مخکې آیه کریمه ما ولوستلو چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. که چېرته موږ هغه لارې ځان ته رابرابري کړو د مسلمان په حیث چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، چې هغه راته څه ویلي دي په همغه لار شو، له څه چې منې کړي شک به نه وي. د مثال په توګه اوس ګوره موږ مؤمنان یو، خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن تعریف څنګه کوي؟ موږ وګورو چې زه مؤمن یم که نه یم. د مؤمن تعریف څنګه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مؤمن به د مینې محبت مصدر وي، مینه محبت به صادروي. مؤمن مینه به ورکوي، خوشحالي به ورکوي، سکون به ورکوي، خپله به هم په سکون کې وي. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. او په هغه چا کې هیڅ خیر نشته چې نه دی چا سره مینه کوي او نه له ده سره مینه کیدی شي. اوس دغه بهترینه لاره ده چې زه مؤمن یم او زما تعریف جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کوي چې مؤمن سراسر الفت او محبت وي او په هغه چا کې هیڅ خیر نشته، هغه چا کې چې هغه نه له چا سره مینه کوي او نه له ده سره مینه کیدلی شي. نو که د خپل ځان ته متوجه شو، که په ما کې مینه پیدا شي، په ما کې محبت پیدا شي، په ما کې داسې څه پیدا شي چې بل رانه دا فایده اخلي چې هغه زما نه رنګ واخلي، هغه ته هم خوشحالي ور وبخل شي، آیا بیا به خفګان وي؟ آیا بیا به تشویش وي؟ آیا بیا به دغسې د وهمونو، د اضطرابونو، د ډپریشنونو، د خفګانونو کم اثر موجود وي؟ نه. دا په دې ترتیب راته چې خپل ځان ته موږ نه متوجه کیږو. او الله عز وجل په یو ځای کې دا هم فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون. د خپل ځان ته ولې نه متوجه کیږئ چې الله عز وجل وایي چې ما په دومره اوچتو نعمتونو تاسو نازولي یاستئ. وګوره سترګه څومره قیمتي، ځان څومره قیمتي، لاس څومره قیمتي، ژبه څومره قیمتي، دا ټول وجود څومره قیمتي. د خپل ځان ته که سړی متوجه شي، د خپل ځان ته چې د دومره قیمت زه خاوند یم، او بل دې ته متوجه شي چې زه مؤمن یم، زه مسلمان یم، زما تعریف څنګه کیږي. زما تعریف یې خو داسې کړی ده چې المؤمن مألفن، چې مؤمن د مینې محبت مصدر وي. زه ولې یو قسم د نفرتونو مصدر جوړ شم؟ زه ولې د خلکو د کړاو سبب جوړ شم؟ زه ولې بل ته ضرر ورسوم؟ خو دغه شیان دي چې کله بل ته ضرر ورسیږي، بل ته زیان ورسیږي، د بل سپکه وشي، دا بیرته سړی ځان سره فکر کوي چې دا خو به ما ته تاوان نه رسوي، دلته خو به ما ته زیان نه رسوي، دلته خو به زه له هلاکت سره نه مخامخ کېږم، دلته خو به ګزار نه راکوي. چې دلته ګزار شو، دلته بې اعتمادي راغله، بې قراري راغله، آیا بیا دا آرام ژوند کولی شي؟ نه شي کولی. او که چېرته د مؤمن په حیث، د مسلمان په حیث د نفرت په ځای محبت، د ضرر په ځای نفع، او د نارامۍ په ځای آرام، هم ځان ته په برخه کې هم بل ته په برخه کې، دغه مشکل خو صورت صاحب محترم د همدې نه راجوړ دی، د همدې نه راجوړ دی چې موږ په خپل لاس ځان ته داسې څه کرلي دي، په خپل لاس داسې څه کرلي دي، او په داسې لاره ځو چې هم ځان ته او هم بل ته د خفګان، د تاوان، د ضرر. اوس تاسې خپله قضاوت وکړئ. موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. هغه مبارک خلک به یې د لیدو په ارمانو. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه، هغه سره داسې یو فکر پیدا شو حضرت عمرو بن العاص ته
چې له ما نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل څوک ګران نه وي. بله. له ما نه به بل څوک زیات ګران. دا فکر پیدا شو. خو د دې په خاطر چې خپلې خبرې ته تحقق ورکړي او دا د حقیقت میدان ته ورسوي، نو غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړي او داسې یو مناسب ځای پیدا کړي چې دا زه خو وایم چې له ما نه به پیغمبر علیه السلام ته بل څوک زیات ګران نه وي، چې دا زما خبره پر ځای ده که نه ده، چې دا تحقق پیدا کړي. خو کېده د څو ورځو په جریان کې داسې یو وخت پیدا کړه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې پیدا کړ. نو ورته ویلې چې یا رسول الله مال و ځان مې له تا نه قربان، یو پوښتنه لرم، اجازه ده چې دغه پوښتنه له تا نه وکړم؟ وایي وکړه مهرباني، پوښتنه وکړه. وایي پوښتنه مې دا ده چې په دې ټولو خلکو کې په تا به څوک ډېر ګران، په دې ټولو خلکو کې په تا به څوک ګران. دا خو په دې تمه دی چې اوس به ما ښیي که نه، ځکه د په زړه کې دا و. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مخبر صادق و، هغه صدیق و، د تل لپاره رښتیا وینا یې کوله. نو نه شول کولی چې دلته هم دته څه فقط د ده د خوشحالۍ دپاره، ځکه حقیقت یې ورته ویلی. ویلې نه، ویلې ښه یا رسول الله په تا کې په دې ټول مخلوق کې څوک در باندې زیات ګران دی؟ دا په دې تمه چې اوس که ما وښیي. هغه صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې حضرت عایشه را باندې ډېره ګرانه ده. ونه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نه غږېږم، د باندې په نارینهو کې وایي ابوبکر صدیق را باندې ډېر ګران دی. ویلې بیا وایي بیا حضرت عمر را باندې ډېر ګران دی. دغه حضرت عمرو بن العاص وایي زه چپ شولم، دوه درې نومونه نور هم واخیستل، دغه نومونه نه دي معلوم، لکه دوه درې او دوه درې دا خو شپږ شول. وایي زه چپ شولم، دوه درې نومونه نور هم واخیستل. وایي چپ ځکه شولم که زه ورپسې شم بیا څوک بیا څوک بیا څوک، داسې نه چې د زرګونو د لکونو په آخره کې زه رانه شم. ګوره دا څه شو؟ دا پیغمبري اخلاق او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په ارتباط د هر چا سره دغه فکر و چې تر ما به بل څوک ورته زیات ګران دی. که مسلمان د هغه په سلمه برخه هم دغسې اخلاق له ځان سره پیدا کړي، یعنې هغې دومره ښه وضعیت کوو، دومره ښه وضعیت، دومره ښه وضعیت. نو په دې خپل وضعیت کې کار وکړو، په خپل رفتار کې کار وکړو، په خپل کردار کې کار وکړو، په خپل گفتار کې کار وکړو، په گفتار کې حلم، په رفتار کې حلم، همدغه رقم ته په عمل کارت کې هغه څه وکړو چې اوس لنډه که نه چې دغه آیه کریمه چې ما ولستو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کوم چې موږ ته ویلي دي هغه وکړو، کوم چې منع کړي هغه ونه کړو. که موږ همدغه لاره خپله کړو په دې کې به شک نه وي چې بلکل. اوس ګورئ په بل ځای کې دلته خو د مؤمن تعریف کوي، په بل ځای کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان تعریف څنګه کوي؟ تعریف کوي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. واقعي مسلمان هغه ده چې بل مسلمان د لاس او ژبې د ضرر نه په امن وي. اوس د خپل ځان سره قضاوت وکړو که نه، دا څوک چې په ډپریشن اخته دی، څوک چې په خفګان اخته دی، څوک چې په تشویش اخته دی، څوک چې په بېخوبۍ اخته دی، څوک چې په نارامۍ اخته دی، ټول د دا فکر له مانه نیولې تر تاسو او تر نورو. چې یو خوانه خو مؤمن مسلمان داسې تعریفوي چې المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یو قسم داسې تعریفوي. د بلې خوانه مسلمان داسې تعریفوي چې مسلمان هغه دی چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان ته دغه ونه رسېږي، تاوان ونه رسېږي. آیا دغه صفات په ما کې شته؟ نظامي صاحب دا خو د شریعت غوښتنه ده او مسلمانان ټول په دې ایمان لري چې باید چاته ضرر ونه رسوي. څه چې نبي علیه السلام راوړي په هغې عمل وکړي او له څه چې منع شوي باید منع شي. راځو ټولنې ته، که نارینه بیرون وګورې، که د کار په ساحه کې هغه که یو بل خپل همسیال وګوري هغه سره ښه موټر وي ما سره ولې نشته، که کورنۍ وګورې خوا کې که یو څو خپلوان ښه کور ولري وایي زموږ داسې کور ولې نشته، که خوا کې یو خسر او دوی سره وګورې هغوی هلته څه ناڅه یو څه جنجالونه رامنځته کېږي او ښه په دې پوهېږي
چې په داسه سوچ کوم داسه حرص کوم داسه شی چې دي دا بې ځایه دي خو بیا هم دغه حرص او دغه نفاق او دغه تشویشونو په دې سینو کې یا په دې مغزو کې یو کلک ځای نیولی دی بالکل څنګه کېدلی شي چې دا دړې وړې شي بالکل ډېر ښه همدغه خبره ده که نه چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کم چې درته الله درته ویلي دي هغه وکړه کم چې منې کړی ګوره یو غبطه ده یو کینه ده غبطه دې ته وایي لکه ستا په تن ښایسته جامې دي یا ښایسته موټر لري زه هم شکر خدای چې سیره صاحب دې ورکړی که دغسې ماته هم راکړل شي دا جواز لري که دغسې ماته هم راکړل شي دا غبطه ده دا جایز ده یا ښه علم لري زه هم خدای کش کړي ده ته دې علم ورکړی په ده دې پیرزوینه کړې که ماته هم دا راکړي همدغه رقم ښه اولادونه یو څوک لري چې خدای هغه ښه اولادونه لري که زه هم دغسې ښه اولاد ولرم یعنې په هغې نه خفه کېږم دې ته غبطه وایي دا جایزه ده چې په جانب مقابل نه خفه کېږي دغه کینه ده چې ده ته خدای ورکړی نو ماته یې ولې نه راکړې همدې خلک وخوړل همدغه خبره یا فرض که حرص چې له پسې زیات یې کړم ګوره دغه د کینه په خپل حال کې چې ده ته دې ورکړی دا خو ګوره په خپل ذات کې که سړی داسې ژور فکر وکړي اوس فرض که تا ته خدای تعالی ښه صحت درکړی تا ته خدای تعالی ښه اولاد درکړی تا ته خدای تعالی ښه علم درکړی او دلته بل نفر ووایي چې ده ته دې ولې ورکړی دا به دې ما ته راکړی وی ګوره که ژور سړی فکر وکړي اصلا په الله تعالی باندې انتقاد دی چې خدای ته نه پوهېږي العیاذ بالله ده ته دې چې علم ورکړی ده ته دې چې اولاد ورکړی ده ته دې چې موټر او ښه دارایي او شهرت او دبدب ورکړی ته نه پوهېږي معنا همدا ده که نه چې دا د ما سره وي خو همدا ده معنا العیاذ بالله ګوره په الله تعالی هم ګزار شو نو دا چې کله په دې باندې موږ سره پوه شو چې دغلته دغه رقم په دې چا باندې خفه کېږم ولې خفه شم یا په دې خفګان کې څه خیر ده غیر له هغه نه چې ما بېخوبه کي ما ناقراره کي ما ناارامه کي ما له سکون نه وباسي ما له سمې لار نه وباسي بله فایده پرې نه ده جوړه خو همدا راته وایي که نه الله خو همدا راته وایي چې د مسلمان په حیث ځان ته وایو مسلمان ځان ته وایي مؤمن د مسلمان تعریف هغسې کوي د مؤمن تعریف دغسې کوي خپله پیغمبر علیه صلات وسلام سر تر پایه مینه محبت و همدردي و خواخوږي او دلچسپي وه او دلته موږ په بله لار روان د حل لارې همدا ده د حل لاره که چېرته دغسې حرص پیدا شو دغسې کینه پیدا شوله نو سمدستې دې ووایي چې اعوذ بالله من ذلك الافعال یا اعوذ بالله من ذلك العادات چې خدای له دغسې عاداتو نه د دغسې فعل نه د دغسې عمل کد نه زه پناه غواړم که دی داسې پې شروع شي په دې لومړي سر کې دا چې کینه مخې ته لاړه شي دا چې حسد مخې ته لاړ شي دا چې حرص مخې ته لاړ شي دا چې داسې رسۍ محترم لکه د غره په سر کې چې د واورې او غونډوس کې راوکولیږي چې څومره لاندې راځي غټېږي پسې غټېږي لاندې ته نه داسې یو مصیبت جوړ شي چې څوک ورنه که موټر هم لاندې ته نه راغی پکې غرق کېږي دغه سلسله همداسې ده د حرص د تشویش د اضطراب سلسله همداسې ده چې څنګه حرکت یې وکړه په دې لومړي سر کې شتاب کې که په لومړي کې نه په دویم کې په دریم کې که اوس هم وخت تېر نه دی اوس هم سړی کولی شي چې خپل ځان په قابو کې راولي او دا وایي چې خدای یو خانه تا منې کړي د بلې له خوا نه زما په تاوان ده زما په ضرر ده نو خدای ما ته توفیق راکړي له تا نه مرسته غواړم همدا رقم ته د دې دپاره چې انسان خوشحاله ژوند وکړي له ده نه بلکل بچ پاتې شي یوازې دې ته د نه ګوري ځکه په یو برخه کې راځي چې انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم و تاسو تل نظر ټیټو خلکو ته وساتئ چې له تا نه څومره ټیټ خلک په دارایي کې په هستي کې په مال کې په علم کې په باډۍ کې په ښکلا کې له تا نه څومره ډېر ټیټ خلک دي ځکه چې ټیټو ته نظر وساتئ ته خپل احساس د ښه والي که چې زه خو ډېر پورته یم ولا تنظروا الى من هو فوقکم منکم وایي هغه نورو ته مه ګورئ چې له تاسو نه پورته دي په هره برخه کې پورته دي نو
ستاسو د پوښتنې هغه لنډ ځواب ته دا راشم چې دغه کینه دا چې خدای ده ته دې ولې ورکړي دا چې فرض که دا ولې دا ری لري او زه نه لرم دا ولې دغه هستي لري زه نه لرم دا ولې دا ښه دی او زه داسې نه یم دا دې په دې پوه شي چې دغه فکر حرام دی ناروا ده هم دا د ده په تاوان بلکې دا په غیبته واړئ په غیبته دې واړئ دغه فکرونه ووایي چې خدایه ده ته دې ورکړی ما هم له دغه فیوزاتو له دغه فضیلتونو له دغه فضایلو برخمن کې هم به دی خوشحاله او هم به ارامي او هم به وکولی شي چې د سوکاله ژوند څخه مننه نظامي صاحب راځو بلې برخې ته هغه دا چې یو خو زموږ ټولنه ده یو خو موږ خپله ځان ته کلتور لرو ځان ته دین لرو الحمدلله چې مسلمانان ډېری بعضې مسلمانان دا فکر کوي کله چې دا غیر مسلم په تلویزیونونو وګوري یا یې له نږدې وګوري یا یې په سوشل میډیا وګوري داسې ډېر خوشحاله ښکاري او څه ناڅه د هغوی ژوند ورته ډېر پرمختللی ښکاري داسې ډېر په مزو کې ورته ښکاري بلډینګونه دي او موټرې دي او چمنونه دي او د بحرونو غاړې دي نو مسلمان فکر کوي چې د ټولو غمونو مرکز زه یم مزې خو دوی وکړئ دی ښه خوشحاله دی نظامي صاحب همداسې ده نه حقیقت داسې نه دی په یو حدیث شریف کې راځي چې الدنیا و سجن المؤمن و جنت الکافر دا معنا نه ده چې دغه دنیا دغه زمانه د مسلمان دپاره زندان دی او د کافر دپاره جنت نه دا معنا ده لکه څنګه چې زندان یا محبس یو چوکاټ دی په دغه چوکاټ کې به دا بندي پروتي دغه رقم مسلمان به په یو چوکاټ کې ژوند کوي چې شریعت درته څه ویلي دي د دې چوکاټ نه به نه وځي او کوم چې غیر مسلم کافر دی هغه دپاره خو دا معنی لکه په جنت کې چې هرې خوا ته تلی شي هرې خوا ته کوم چوکاټ نشته څه زړه غواړي د هغه دپاره چې هر څه زړه غواړي هغه کولی شي بعضې ځوانان دا فکر کوي بعضې ځوانان نظامي صاحب چې لکه تاسو چې ویل چې چوکاټ ځوانان بعضې دا فکر کوي چې شریعت زما ازادي سلب کړې ده یعنې دا ما خوري هغه اطمینان یې رانه اخیستی خدای دې نه کړي داخل د چوکاټ کوم چې چوکاټ نه وي هغه خو وحشت دی داسې هم نه ده که په حقیقت ته راشو چې څومره ځان وژنه ده څومره خفګان سره د ده نه چې د کفارو دپاره هر څه مهیا دي هر څه امکانات لري چې څومره ځان وژنه په هغوی کې ده الحمدلله په اسلامي ټولنه کې نشته بیا فرق په څه کې دی فرق په څه کې دی هغوی که انسانان دي انساني قانون برابر کړی دی انساني قانون لکه په خپل لاس یې جوړ کړی هغه د هغوی منونکي دي د انساني قانون د قانون منونکي دي ګوره بیا هم لکه تاسو وایي چې ځینې په دې فکر کې دي چې ولا غیر مسلم یعنی کفار چې دي هغوی خوشحاله دي چې شی هغه قانون یې نسبتا په خپل ځان عملي کړی دی لکه افغان سید جمال الدین د هغې په شان کې خدای دې پرې رحم وکړي خدای دې درجې ورته اوچتې کړي هغه چې وایي کله فرانسې ته لاړ ویې ویلې چې واه واه اسلام دلته دی خو مسلمان نشته او کله چې افغانستان وویلې چې مسلمان دلته دی خو اسلام نشته قصه په ده کې ده غیر مسلم چې دومره خوشحاله دي ظاهرا دوی ته خوشحاله ښکاري ارامه ورته ښکاري په دې چې د یو څه قانون تابع دي هغه قانون که د بندګانو قانون هم دی خو د قانون تابع دي دا چې اسلام فطرتي دین دی آسماني دین دی د انسان د طبیعت دین دی د دې تابع نه دی څوک چې د دې تابع نه شو نو بیا به ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما چا چې زما د پند و نصیحت نه مخ وګرځولو زندګي بیا ډېره تنګه کړم او په ورځ د قیامت کې به د وړندو په قطار کې هم سره راشي دا فکر کوي چې لکه تاسو ویل چې اسلام د فطرت دین دی خو کیدای شي بعضې ځوانان حتی په دې فیسبوک دې کې ښکاري چې اعتراض کوي په دین باندې چې ولا اسلام فطرتي دین دی خو زما د طبیعت خلاف دی فلانکي ځای کې زه منع کړی فلانکي ځای کې زه منع کړی فلانکي ځای کې زه منع کړی فلانکي ځای کې دې ته د شریعت فطرت خلاف نه ده د هوس خلاف دی کوم چې هوس دی کوم چې له ده هغه شیطاني فکر دی او کوم چې هغه د نفس غوښتنه ده هغه غوښتنه هغه ده چې انسان د تباهۍ خواته بیایي هغه د هلاکت خواته بیایي هغه د بربادۍ خواته بیایي نور بهترین فطرتي دین په ده معنه چې دغه قانون
چې موږ ته راغلی چې هغه د قرآن عظیم الشان قانون د اسلام مقدس دین دی. که موږ د دې اوس ګوره په دا لنډو خبرو کې درته وایي ګوره په خپل ذات کې چې له مظلوم سره خواخوږي وکړه، له فقیر ته لاس ورکړه، په مینه محبت ژوند کوه، بل چاته ضرر او تاوان مه رسوه، د بل حق مه خوره، بل مه وژنه، دا مه کوه دا مه کوه. که سړی فکر وکړي په خپل ذات کې که څوک یې ونه کړي، خو د هغې دپاره هغه خوشحاله ژوند دی چې هغه خوشحالي بیا د اسلام نه بغیر په بل څه کې نشته. دا چې دا درته وایي چې مه کوه او انسان لګیا وي چې هر څه وایي اسلام نه دارد بجز عیبی هر عیب که در مسلمانی ماست. دغه عیب زمونږ په مسلمانۍ کې دی چې دغه سرګردانیانو سره مخامخ یو، له مشکلاتو سره مخامخ یو، له ستونزو سره مخامخ یو، او دغسې زمونږ ځوانانو ته فکر پیدا شي، فکر کوي البته دغه کار البته په اسلام کې دی، العیاذ بالله، خدای دې نه کړي. دغه فرق په مسلمان کې دی. که مسلمان لکه څنګه چې قرآن عظیم الشان ورته وایي د اسلام سپېڅلی دین ورته وي، په هغه باندې تګ وکړي، کومه خوشحالي چې په دې کې ده هغه په سوونو چندم په غیر مسلمو کې، په بله لاره کې، په بل ازم کې، په بل دین کې نشته. نظامي صاحب راځو یو بلې پوښتنې ته، هغه دا چې که یو څوک آخرت یې هیر وي، آخرت یې په یاد نه وي، او دا به نه وایي چې د آخرت قصه کې نه وي، خو مسلمان به یې حتما او آخرت قصه کې حتما دی، خو په یاد یې نه دی آخرت، مطمئن ژوند لرلی شي؟ نه نه، یو څه اندازه چې د ده تسل کېږي نو دومره به ووایي چې زما ژوند اطمیناني دی. لکه د مثال په توګه که سړی مابس ته هم ورشي نو دغه مابسیان نه پوښتنه وکړي چې څنګه دی صحت دی، الحمدلله وایي ډېر ښه. خو موږ ته هغوی څنګه ښکاري؟ محبسیان ښکاري، محبوس ښکاري. موږ ته هغوی ښکاري چې هغوی به خوشحاله ژوند ونه لري، ځکه ازادي نه لري. خو هغوی په هغه حالت کې چې رښتیا هم دوی به خفه وي خو په ځان نه پوهېږي. دغه د خفګان اندازه د هغوی په نظر دا ورته ښکاري چې همدا خوشحاله ژوند دی او هغه خوشحاله ژوند دی. خوشحاله ژوند دا چې سړی ازادي ولري، سړی خپلواکي ولري په حدودو کې، هغه کم حد چې معلوم شوي په هغې چوکاټ کې داخل. لکه افغانستان زموږ خاوره ده، په دې افغانستان کې تذکره لرو، هرې خواته ګرځېدلی شو، ان دغه ازادي ده. دا که د افغانستان نه بلې خواته ځو نو دې ته بیا ازادي موږ نه شو ویلی. په کار دا دی چې یو څه پاسپورټ ولرو، په هغه برابره لاره لاړ شو، کوم چې د دخول او د خروج لارې دي، د هغې نه غیر بل ملک ته موږ مجرمانو. دا د دې معنا نه ده چې زما ازادي ونیوله، زما ازادي سلبه کړه. ازادي په خپل چوکاټ کې، په خپل انداز کې چې یو انسان د خپلو سالمو حقوقو درلودونکی او په هماغه ځای کې لکه څنګه چې لازمه ده هماغه ترتیب ژوند وکړي کوم چې مقررات دي د هغه ملک، نو دا بیا د هغې نه مستفید کېږي، خوشحاله کېږي او سوکاله کېږي. مننه نظامي صاحب، د خپرونې د پای شیبې دي، خو یوه دقیقه کې یو ځل بیا چې هغه ټول هغه نچوړ او هغه کوچې قدرمن لیدونکو ته ووایي چې هغه خویندې چې زموږ خپرونه ګوري، اکثریت زموږ خپرونې له هېواده بهر کتل کېږي، بعضې خویندې شکایت کوي، حتی بعضې به دوایانې خوري، بعضې ورونه هغه چې عمر پې تیر وي یا کورني جنجالونه دا حتمي دي په کورنیو کې راځي. څنګه کیدای شي چې د دوی دغه کورنی ژوند که دا ښه شو نو وروسته به ټولنیز ښه کېږي، دوی په ارام خوشحاله او له اطمینانه ډک ژوند وي؟ ښه به دا وي چې په لنډه توګه په همدې یوه دقیقه کې دا خبره وکړم چې رښتیا همدا چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. څه چې راته الله ویلي دي هغه وکړو، څه چې راته ویلي دي چې مه کوئ هغه ونه کړو. څنګه چې زموږ فکر ته داسې یو ناوړه فکر راغی چې که سبا ته زه د پلانکي ته دغسې ضرر ورسوم، دا له فکره لرې کړو. غلطه خبره ځکه هر څه سرچینه له فکر نه اخلي، بیا هغه زړه ته سګنل ورکوي، بیا سړی ارام دی. چې په دې فکر کې شو، په دې سوچ کې شو چې په خپل فکر کې، په خپل ذهن کې روا شیان، د همدردۍ خبرې، د خواخوږۍ خبرې، د مینې محبت خبرو ته ځای ورکړو. همدا رقم ته په کور کې کوشش دا وکړو چې د مینې، الفت، محبت، همدردۍ، د خواخوږۍ شرایط برابر کړو.
همدغه رقم ته یو د بل سره داسې څه معامله ونه لرو، داسې څه خبرې ونه لرو چې هغه د بل د خفګان سبب کیږي، هغه د بل د ضرر سبب کیږي. ځکه د بل د ضرر د خفګان سبب چې شولو هغه ته اندېښنه شوله، تا ته اندېښنه شوله، نه ته سم خوب کولی شي نه هغه. کله چې موږ په خپل فکر کې روا شیان، جایز شیان، ښه شیان د محبتو، د مینې، د خلوصو، د خواخوږۍ شیانو ته ځای ورکړو، هم په ذهن کې هم په زړه کې آرامه به مو، سوکاله به مو او قرار او ښه ژوند به سره ولرو. او تر څومره چې کولی شو هم په زړه کې هم په خپل فکر کې، په خپلو مغزو کې داسې څه ته زړه ځای ورکړو چې هغه موږ ارامولی شي، هغه موږ سوکالولی شي او هغه موږ ته سکون و اطمینان رابخي. چې سکون و اطمینان را پیدا شو، یقین وکړئ نه بیا ګولۍ ته ضرورت شته، نه ټابلې ته، نه هغه دوایانو ته چې هغه نشی دي، هغه ټول په ضرر دي. نو دا زموږ د آرام د ثوابونو لارم ده. په دغه فکر چې وده شولو، ګوره د اسلام عجبا سپېڅلی دین چې په حدیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کوشش وکړئ چې په خپلو فکرونو کې د خیر شیان، لکه که خدای راته وسه راکړله سبا ته د خیر د خپلې خواښې دغه خدمت به کوم، که د خیره سبا ته خدای ژوند راکړه د خپل خاوند به دغه خدمت کوم. که بل ته دغه فکر په دغه ورغی، په خپل فکر کې ځای ورکړي که خدایه که سبا زه د خپلې ماندنې د خپلې کډې دپاره به دغه ښه خدمت کوم، د خپل رور دپاره به دغه ښه کوم. یا له ده نه پورته فکرونه که خدای تعالی ما ته هستي راکړه، دلته به یو پل جوړوم، دلته هغه فقیر سره به دغه کومک کوم، دغلته به د کونډې پالنه کوم، د یتیم په سر به د شفقت لاس راکش کوم. ویم هېڅ هم مه کوه، هېڅ ټول وشو، جومات دې م جوړ کړو، پل دې م جوړ کړو، سړک دې م جوړ کړو، همدردي دې م وکړه، خواخوږي دې م وکړه، الله یې درته لیکي. او د بدۍ فکر تر څو چې د عملي کړی نه وي خدای نه لیکي. ګوره دې عدالت ته وګوره. نو ګوره د بدۍ فکر چې تر څو دې نه یې کړی، نو دا په زړه کې مه ساته. باید څوک ونه ساتي چې چاته بد ورسوم، چاته ضرر ورسوم، چاته نقصان ورسوم. نو چې دا په فکر کې ونه ساتي، دی به ارامي، دی به پر سکون او د ده پر ځای چې دغه منفي فکرونه په خپل ذهن کې ساتي، په خپل زړه کې د ده پر ځای که دا وساتي چې همدردي به کوم، خدایه خواخوږي به کوم، په مستقیمه لاره به ځم، نو همې هغه دنیا ورته ښه شوله. آخرت الله وایي نبي علیه الصلاة وسلام چې هېڅ به یې نه کړي، دغه ټول به خدای تعالی ورته په عملنامه کې لیکلي. ډېره مننه نظامي صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې له تاسو مننه کور مودان. خوشحاله اوسئ. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه. تاسو واورېدل چې خوشحاله ژوند، مطمئن زړه، مطمئن ژوند په څه کې دی. نظامي صاحب په دې باندې رڼا واچوله او ویل چې هغه هر څه په دین کې دي او یو فرمول چې قرآن کریم موږ او تاسو ته راکړی چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. څه چې تاسو ته پیغمبر راوړي په هغې عمل وکړئ او له څه چې مو منې کوي له هغې نه ډډه وکړئ. لنډه خبره، لنډ فرمول او د ټولو دپاره د مطمئن ژوند او د آرام او خوشحاله ژوند ضمانت. الله دې وکړي چې په همدې عمل وکړو. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.